وی تاسو به اشرت رب العالمین سره به تعلق کرانه شي چې تاسو کې یول صفاتونه د ماشومان پیدا شي ماشوم کې یول څه صفاتونه دي صفاتونه له متوجي ماشوم کې څه صفاتونه مشته بدم شدا څه صفاتونه یول څه کې موجود دي دا چې کله به تاسو کې پیدا شول د الله بر سره مين راشي کله موږ د الله تشبيه پلار سره نه ورکو ځکه رب العالمین تشبيه شاه سره باید مور نه کړی شي فلا تضربوا لله الامثال وليس كمثله شيء اولنې خو په دې ماشوم کې دار چې دار شاه سره کینی او بغضونه نه ساتي او حسدونه مؤمن سره باید شاه سره کینی او بغضونه ساتي دویم کې څه صفات بری ماشوم کې دار چې دا په مور پلار باندې ډېر کلک اعتماد کوي چې ارڅو دله تکلیف ورکوي زما پلار له خبرو کوم مور له بدا وکما منګ هم په الله باندې کلک اعتماد او توکل کو چې څو مل سره راکینو منګ بل الله دا و چې الله دې شي سره ته پوښا انسان باید دې خبره پاتې شي درې ماشوم کې دا عادت دار چې کله یو شی وګوري نو هغه باندې سخت الحاح او تاکید کوي چې هغه اصول کړي نه ژاړي فریاد کوي جامیش لې ها هو جوړ کړي منګ هم چې کله رب العالمین نه غوښتنه کو په کار دا چې په تاکید باندې وغواړو الله به دې باندې سخت خوشاليږي څلورم صفات بری ماشوم کې دا سریع او رجوع ال اب چې کله د مور سره ورانه وکي او هغه بار وتښتي دا مور ورته چې بیګار خو برازي کنه په پلار بده وامه نو ایستغه ماشوم د مور خواله راشي اگر کده ویم خو لیکن دغه په دماغ کې دا خبره پر تر چې د مور د غیګ نه مال بل زیاده امن نشته من رب العالمین معاف کوي کوم نه معاف کوي لیکن د عقیده به جوړو چې موږ د الله رب العزت نه بل شکر لرو نشه دغه خواله ورشو د قسمنګ الله دی دغه خواله به موږ ورزو قسمنګ ګناهونه کیږي او قسمنګ جرمونه کیږي د الله خواله به برازو تسلیمي به ورکو حتی تر دې پوري انسان چې کړه دي شوی چې رب الله ما ګناه کړی دا جبريل چې تر څو پوري د بارے کې د ملګرو لوي چې دا ولي کوي او د ګناهونه ورته ختم کوي د الله په امر باندې وي الله رب العزت جبريل لوي چې یا جبريل تزمار دي بنده आवाज خلک فريده شوی اورما دومره باندې رب العالمین خوشاليږي پنځم صفات بری ماشوم کې دا چې څوک ور سره نعمت وکي هغه سره ډیره مینه الله رب العزت څومره نعمت موږ سره کړی دی قران را کړی دی سنت را کړی دی محمد رسول الله را کړی دی جنت برا کوي صحابه را کړی دي بدن را کړی دي اسلام را کړی دي او شپږم صفات بری ماشوم کې دا رکھستا چې دا صبر نه کوي د مور نه او د پلار نه کدا د سترو زرو په دې لوخي ورته ډوډۍ برابر کوي په دې قانونونو باندې کینې خو چې د مور شت څنګه جدا شي ایسه د بشړه باندې شروع کی کوم له څومره راحتونه په وجه کې حاصل شو خو چې د الله نه موږ څنګه جدا شو په کار د دقه شند الله بس وژړو اې دی وجنه سلف سره هم بچره د شپې و د کېدل نو اغوی به جړل چا ورته ویل شي ولې ژاړي و موږ رب العالمین نه وجود کېږي 15 غنټه ادري سلوره وم صفات بری ماشوم کې دا نشه صفات دي چې ماشوم د خپل کار لکار وای د خلکو د عیبونو نه دا به پروايي ستاسو نقصان به نه ګرځي د نقصان به نه ګرځي خپل کار سره کاری ایوب سختیانی فرمایي انسان به هغه وخت کې کمال لور شيږي چې دا د خلکو په لاسونو کې کم شي دی هغه کې نظر بند نکي او د پردي عیبونو په شونه لګي خپل غم تکوا رسول الله فرمایي چې کله یو سړی د پردي عیبونو په شونه لګيږي دغه عیبونو نشه راکاره کوي ودا به د کور په دې منځ کې نشه رب العالمین بدا و شرمي اتم صفات بری ماشوم کې داري چې کم سړی د سره احسان وکړي نو دا سره ډیره مینه ساتي لکه په دې مجلس کې ماشوم چې د ارچه بچي ولې نه خو لیکن چې سړی ورته یو ماړه ورکړه تحفه ورکړه مال ورکړي بل بس د ماشوم مینه دا سره هیڅ هغه په غي کې دغه خواله مرجه غاړه ورکړي دغه سره ناس نو الله رب العزت موږ سره ډیر احسانونه کړی دي ډیر کیسه احسانونه چې دغه شمار نشته په کار د رب العالمین سره موږ ډیره مینه زموږ د بالکل الله تعالی باندې ورزینا او نه هم صفات بری ماشوم کې داري ودا چې د اهتمام د سبا او د بل سبا نه کې بلکې دا وشي کم شي تیار دي همدغه خوراک غموړي دي همدغه جامع غموړي منګم به د خپل منځ شي منځ کو چې داس ما خره منځ پتن لګي چې بل به کېږي کنه کېږي لسم صفات بری ماشوم کې دا زړه ډیر نرم دي اسی معمولو غني دمکی ورکا ایسه د سترګې وښ روان شي په کار دا چې موږ د ماشومان غوړي زونه ولرو چې څنګه معمولو غني کار زموږ نه وشي ایسه د الله خواله راشو وژړ او یو لسم صفات بری ماشوم کې دا چې دا مور پلان نه سخیریږي موږ چې کوم غلط حرکت وکړو په کار دا چې الله رب العزت نه سخويري وي تاسو به اشرت رب العالمین سره په تعلق کرانه شي چې تاسو کې یو لسی صفاتونه د ماشومان